السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بارک څوک درود شریف وایي، الله جل جلاله د ملائکو په واسطه دغه درود شریف او یا د سلام چې وایي د الله پاک ورسوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي رضی الله تعالی عنهما: وليس احد من امه محمد صلی الله علیه وسلم يصلي على محمد صلی الله علیه وسلم او يسلم علیه. وای یو امتی د امتیانو نسته چې هغه درود شریف وایي پر نبی علیه السلام او یا سلام پر وایي، الا بلغه، مگر هغه درود شریف ورته ته ورسیږي او داسې ورته ویل کېږي چې یصلي علیک فلان ابن فلان، یا رسول الله پلانی سړي د پلانی زوی پر تا باندې درود ویل، پلانی پر تا باندې سلام راولېږئ. نو دا علیه السلام بارک ته رسیږي. مسند اسحاق ابن راهویه رقم د حدیث 911 او رجال د دغه حدیث شریف چې د هغه ثقات دي. او نو کله چې درود شریف سړی وایي د علیه السلام بارک ته رسیږي، نو دا رسېدل چې دی دا ډېره درنه معنا لري. په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دغه انسان ته د دې درود شریف په برکت سره بخښه وکړي. او په دې باره کې د حضرت امام مزني رحمه الله سره روایت دی چې دی وایي ما امام شافعي صاحب مبارک په خوب ولیدی وروسته تر وفاته. وای ما ورته وویل چې ما فعل الله بک، الله جل جلاله ستا سره کوم معامله وکړه. نو بیا وایي امام شافعي صاحب مبارک رحمه الله تعالی راته وویل چې غفر الله لي بصلاة صلیت علی نبی صلی الله علیه وسلم فی کتاب رساله. وای د مبارک راته وویل چې ما ته الله جل جلاله بخښه وکړه په هغه درود شریف سره چې ما په خپل رساله کې هغه درود شریف لیکلی و. هغه درود شریف دا دی: اللهم صل علی محمد کل ما ذکره الذاکرون وصل على محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون. القول البديع صفحه 479. نو دی وایي دا درود شریف په امام شافعي صاحب راته وویل چې ما دغه درود شریف هلته خپل په رساله کې لیکلی و، نو په دغه باندې الله جل جلاله ما ته معافي وکړه، ویې بخښلم. یو بل ځای کې راځي بیا هغه عالم وایي ما چې سهار کښېنستلم هغه رساله مې وکتل چې دا درود شریف پکښې نوشته و، امام شافعي صاحب مبارک راته ویلې وه هغه رقم نوشته و. نو درود شریف چونکې د جمعې مبارکه ورځ د روژه مبارکه هم ده، نو د ثوابو حد او اندازه نه معلومیږي، بې حد او بې نهایي ثوابونه لري سړی وایي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.